الله مخي خبرم دغه خلقو کوي دا چې د الله د آیتونو ته دروغ وي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يقينا غكسان چې دروغجنې ګڼلې دي آیتونه زمونږ او لوی کړي د داغینا. لا تفتح لهم أبواب السماء کولاوي بنشي دوی ته دروازې د اسمان. دا حدیث کې دی هغه د حدیث ته او تاسو اورېدلی موږ څه پیري بیان کړی چې دا سا واغستې شي نو چېرته وړي بره نو مؤمن ته دروازې کولاو شي. هلته چې کوم چوکیداران دي هغوی تپوس وکړي څوک یې ملایک خپل تعارف وکړي څوک د سره پلانې هغه ښایسته نوم ولوي والي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دروازې ورته کولاو شي بارله روح لاړه شي علیین ته سورة المطففین کی ذکر دا دی جهنمی دا روح چی بر لاړی شي د دروازو نه کولاوي نو دا هغه زینه دا روح دې ځمکې ته بیا راواچولی شي او بیا کته ځمکه کې دوی یو جیل دی چې هغې ته څه وایي سجین وما ادراک ما سجین الله وایي دا یو جیل دی چې دې کې د مجرمانو دا روحونه راجمع شوي دي. دلته حقه خبرې ته اشاره ده چې دوی ته به د اسمان دروازې نه کولاویږي. ولا يدخلون الجنه او نه به ورننوځي جنت ته. جنت پې حرام دی کفر یې کړی. ها په یو شرط لی شي حتى يلج الجمل في سم الخياط تر دې چې ننوځي اوښ په سوري دستنه کې. ننوتی شي نشي ننوتی معنی دا چې چرتم جنت ته نشي تللی. داسې خبره الله هغه ذکر کړه چې هغه کېدی نشي او دا خبره په دې پورې ولې وتړله په داسې کار پورې ځای کېدی نشي موږ ته واضحه کوي چې دوی د سره جنت ته تللی نشي. وكذلك نجزي المجرمين او دغه شان بدله ورکوو موږ مجرمانو ته. لهم من جهنم مهاد دوی لره به د جهنم نه بستري د جهنم بستري وي. جهنم بستره سمانه شوه د اور نه جوړې شوي بستري وي لاندې بستره پرته د اور نه جوړه شوي. ومن فوقهم غواش او د پاسه د دوی به بړستنې د اوري. حاصل دا شو چې لاندې هم اور او برم اور الله یې ته موږ ساتي او زمونږ مور او پلار دې ته الله وساتي. وكذلك نجزي الظالمين او دغه شان سزا ورکوو موږ ظالمانو ته. لوی ظلم دوی څه کړی نږدې تېر شو په الله باندې دروغ وکړی. بارک الله فیک. دا بدله د ظالمانو ده. نو اوس الله دوی سره څه ظلم کړی آیتونو کې خبره تېره شوه چې الله ورته ویلي و چې پیغمبران به درځي. که تاسو ومنله نو چېرته به ځئ جنت ته وم نه منله چېرته به ځئ جهنم ته. دوی ونه منله جهنم ته لاړو. الله ورسره څه ظلم وکړو نه دی کړی. الله خو حجت قایم کړو الله خو پوهه کړو چې دوی بیا نه دی کړی نو بیا خو دوی خپل کار دی. خانو د دوی په مقابل کې مؤمنان. دا د قرآن طریقه ده چې کله د جهنمیانو ذکر وکړي نو بیا پسې د جنتیانو یا د جنتیانو ذکر وکړي ورپسې د جهنمیانو. اشاره څه ته ده ما دا مسله ذکر کړې ولې الله دې څه کوي. بارک الله فیک. ستا د علم کې الله اضافه واچوي ټول دې تاسو ټولو کې تکړه دي. چې دا خلک ژوند د امید او د یېرې په منځ کې تېر کړي. صرف جهنم نه دی چې ته همیشه یېرېږي جنت هم شته او صرف جنت نه دی چې ته همیشه امیدونه کې او ډډه دې لګولې ده جهنم هم شته. نو د الله نه به یېرېږي هم د الله نه به امیدونه هم ساتي.